د خوست هوایي ډګر به ډیر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. خوست د هیواد یو له سرحدي ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په جنوب شرق کې پروت او د تولید لوی ظرفیت لري. په دې ولایت کې د هوایي ډګر د جوړولو لومړی هڅه 9 کاله مخکې یعنې په 1490 کال کې وشوه. د یاد هوایي ډګر د بنسټ ډبرې ښودلو هدف د هوایي ترانسپورت په برخه کې د سهولتونو او اسانتیاو رامنځته کول، خوست د پلازمینې کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو سره تړل شامل دي. د خوست هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند ادارې د انکشافي بودیجې څخه د 1 میلیارډ او 809 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي چې په 5 مرحلو کې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده چې د 4 مرحلو کار بشپړ او پر 5مې مرحلې کار روان چې 98% کار بشپړ شوی دی. 5مه یعنې په وروستۍ مرحله کې شامل برخې د هوایي ډګر ترمینل تعمیر، ITM اپرون، واټر ټاور، د وسایطو پارکینګ او د هوایي ترافیکو د ساختمان برخه ده چې د ملکي هوایي چلند ادارې 991 میلیونه افغانۍ انکشافي بودیجه پرې مصرفیږي چې د 2% کار له تکمیلیدو وروسته به ډیر ژر افتتاح شي. په لومړۍ مرحله کې د احاطې دیوال پینس طول 11 کیلومتره چې ارتفاع 3 متره د شپږ د ساتونکو برجونه لري چې 9 کاله مخکې کارونه د 15 میلیونه افغانیو په لګښت په 1490 کال کې سلسله بشپړ شوي دي. د یاد هوایي ډګر دوهمه مرحله کې د خاورې ټیسټ، د ځغاسلیک ډیزاین او جوړول، رمپ او ټکسوې، د ترمینل تعمیر او د اطفائیې تعمیر د 11 میلیونه افغانیو په لګښت په همدغه کال د سرطان په میاشت کې جوړ شو چې د نورو مرحلو لپاره یې آمادګي ونیول شوه. یوه میاشت وروسته په 3مه مرحله کې د ځغاسلیکې طرحه، ډیزاین، ټکسوې او د هوایي ډګر رمپ د هوایي چلند ادارې د انجنیرانو ډلې لخوا مکمل شو چې 229 میلیونه افغانۍ پرې مصرف شوې. په دې مرحله کې ځغاسلیک په اوږدوالي د 2699 متره او په سور د 45 متره، ټکسوې په اوږدوالي د 100 متره او په سور د 10 متره، رمپ په اوږدوالي د 100 متره او په سور د 50 متره، پارکینګ په اوږدوالي د 80 متره او په سور د 14 متره چې د دیناج ټول مجموعي اوږدوالی 6200 متره مربع کیږي چې دغه مرحله د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا افتتاح شوې وه. 4مه مرحله، په دې مرحله کې د هوایي ډګر د اطفائیې ودانۍ، اداري ودانۍ، د ټاورونو د کنټرول ودانۍ، حلقوي جغلي سرک، د داخلي لیږد قیر شوی سرک او نورې برخې د 83 میلیونه افغانیو په قیمت بشپړې شوي دي. اوس مهال د خوست هوایي ډګر د رغونې وروستۍ مرحله په بشپړېدو ده چې په نږدې راتلونکي کې به د الوتنو لپاره چمتو شي. د خوست هوایي ډګر تاسیس کېدل به په هیواد کې د هوایي ترانسپورتي خدماتونو په وده او پراختیا کې مهم رول ولوبوي. د ملکي هوایي چلند اداره په هیواد کې د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو او 20 محلي ډګرونو د عملیاتو اداره کولو مسؤلیت پر غاړه لري. باید وویل شي چې دا اداره د زیربنایي پلانونو د پلي کولو، د تخنیکي تجهیزاتو د معیاري کولو، د اصلاحاتو رامنځته کولو او د مسافرینو لپاره د هوایي چلند خدماتو لپاره د اسانتیا او هڅو ته لومړیتوب ورکوي.